سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. مالیې وزارت وایي له هیواده بهر له سیاسي استازولیو د عوایدو په راټولولو کې ستونزې شته او په دې برخه کې تفتیش پیل شوی چې له مخې به په روان کال کې 50 سلنه سیاسي استازولۍ وارزول شي. د دغه وزارت مسؤلینو تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې زیاته کړه. سیاسي استازولیو خپل عواید لګولي، 22 نورو استازولیو پر خپل وخت نه دي لیږدولي او یو شمېر نورو لا هم د خپلو کلنیو عوایدو راپور نه دی استولی. ولسمشر په دې شورا کې ویل بهرنیو چارو او مالیې وزارتونه او د افغانستان بانک دې داسې یو سیستم جوړ کړي څو مالیې وزارت ته له سیاسي استازولیو څخه د عوایدو د لیږد ستونزه حل شي. د کاپیسا د کورنیو او بهرنیو جرایمو پر وړاندې د مبارزې ریاست د څېړنو یو څارنوال په یوه ترهګریز برید کې وژل شو. د لوی څارنوالۍ د خبرپاڼې له مخې دغه څارنوال چې اسمت الله نومېده تېره ورځ په محمود راقي ښار کې وژل شوی او بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. له دې سره سم ولسمشر غني په تېر یو کال کې د هېواد د قاضیانو او څارنوالانو د وژل کېدو له امله تسلیت ویلی او همداراز لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ته دنده سپارلې څو د هغوی کورنیو ته د واضح او اصولي رسېدنې لپاره منظمه پالیسي جوړه کړي. امریکا له بیرته راستنېدونکو بېځایه شویو او د طبي پیښو له امله زیانمنو کورنیو سره د څه باندې 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې پر دغو پیسو به د زیانمنو کورنیو لپاره اړین توکي وپېرل شي. له دې سره سم د ملي ولي حکومت اجرایي رئیس د امریکا له دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ په ډاګه کړې چې افغانستان باید دغه پیسې په پوره شفافیت سره ولګوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره وایي په روان میلادي میاشتې کې په 14 ولایتونو کې یوازې د طبیعي پیښو او سیلابونو له امله نږدې 123,000 افغانان زیانمن شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دې سره سم په کندهار کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي په موخه د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالینو له یوې اونۍ راهیسې د کندهار ښار په بېلابېلو سیمو کې د مرستو راټولولو کیږدۍ درولي او له هیوادوالو غواړي چې له زیانمنو سره مرستې وکړي. دوی زیاتوي راټولې شوې مرستې به بیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته وسپاري څو پر اړمنو کسانو یې وویشي. ویل کېږي په دې وروستیو سیلابونو کې یوازې په کندهار کې له مالي تاوان سربیره 25 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 14 نورې ټپیان دي. داسې وخت کې د هر مسلمان دنده ده چې باید خپل هیوادوالو د خپل مسلمانانو ورونو لاسنیوی وکړي. ولس څخه موږ دا غواړو د ښار د مخکښو خلکو څخه چې دوی راشي دلته که لږ شی په وسه کېږي که ډېر کېږي و دغه خپل سیلاب ځپلو هیوادوالو ته دلته جمع کړي چې بیا هغه خپل مشخص کسان هغه ځای ته ور ورسوي. موږ د خلکو څخه مرستې راټولوو، هره ورځ د ورځې په پای کې بېرته زه د حوادث ریاست ته تسلیموو. وروسته چې کومې مرستې موږ په دا کمپاین په هر څو ورځو کې په جریان کې چې مو ترلاسه کړلې دغه بیا د دغه خلکو او مدني ټولنو په حضور او موافقه باندې بېرته پر هغو اړمنو کورنۍ باندې چې په تېرو سیلابونو کې مالي او ځاني تاوانونه لیدلي دي هغو ته یې رسوو. او په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 10 داعشیان ووژل شول. د ننګرهار د څارګرۍ ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې تېره ورځ د اچین ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. د سرچینې په وینا په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې یو قمندان چې قاري نصرت باجوړی نومېده هم شامل دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.